نوی میاشت لیدو په وخت دعا دا میاشتې د سپوږمۍ در الله رب العزت د قدرت په لویو نښو کې یو نښه ده او صحابه کرامو دې باره کې تپوس کړی د رسول وسلم چې دوی تا نه تپوس کوي عن الاهله په باره د میاشتو کې چې ولې دا سپوږمۍ چې اوله کې راښکاره شي نری بیا څوارلسمې ته چې ورسي پوره شي بیا ورو ورو نری کېږي لکه څنګه چې الله قرآن کې وایي حتی عاد کالعرجون القدیم د زړې چوکې او لښتې په شان شي په اخره کې ولې دې کې څه حکمت دی تپوس صحابه کرامو د رسول وسلم نه کړی جواب الله په قرآن کې ورکو قل هي مواقیت للناس والحج دا د دې لپاره چې دې سره خلک خپل حساب کتاب او وختونه معلوموي او د حج وخت پکې معلومیږي نو میاشت چې کله اوله کې راوخیږي نو خلکو ته پته ولګي چې دا میاشت راوخته خپل حساب شروع کړي منځ ته ورسېده پوره شوه څوارلسمه شوه خلکو ته پته ولګي دوه ورځې تېرې شوې بیا هغه زوړ حال ته روانه ده نو خلکو ته حساب پته ولګي ختمه شوه بلکل غیب شوه یو میاشت پوره شوه بیا راښکاره شو بله میاشت نو دې سره حساب کتاب خلکو ته معلوم دی دا میاشت چې کله ولیدی شي نوي میاشت د هغې دپاره هم دعا شتي د طلحه بن عبید الله رضی الله عنه روایت ته امام ترمذي راوړی دی امام احمد هم راوړی ان النبي صلی الله علیه وسلم کان اذا رأى الهلال کله چې امام رسول صلی الله علیه وسلم سپوږمۍ ولیده دلته سپوږمۍ نه مراد د میاشت هغه اولنۍ سپوږمۍ لیدل هغه چې بلکل نوي راوخیږي نو دا به ووایي اللهم اهله علینا بالیمن والایمان یا الله په موږ باندې دا میاشت په امن او ایمان والسلامة والاسلام او په سلامتي او اسلام کې تېره کړه ربي وربك الله اے میاشتې اے سپوږمۍ زما رب او ستا رب یو الله دی څومره ښایسته دعا ده اللهم اهله علینا بالیمن والایمان والسلامة والاسلام یا الله په موږ باندې راوخیږه دا میاشت او دا معنی پکې هم ده یا الله په موږ باندې تېره کړه دا میاشت په امن او امان کې والایمان او په ایمان سره او په سلامتیا سره او په اسلام سره بعض روایتونو کې نوټ یې لیکلی ګوره بعض روایتونو کې د بالیمن په ځای بالامن راغلی دی او ټول مناسب دي نو تدې سم ویلی شي اللهم اهله علینا بالامن والایمان بالامن والایمان دا هم صحیح ده او که ته وایې اللهم اهله علینا بالیمن والایمان نو دا هم صحیح دي بیا وایي چې کله هم سپوږمۍ وینې نو دا دعا وایه دا اوس عام وخت کې چې سپوږمۍ وینې دا دعا وایه فرق دی که او د تېر شوي کې څه دی هلته چې نوي میاشت ویلي دلته چې کله هم ستا نظر په سپوږمۍ ولیدو ذکر وایه عائشة رضی الله عنها روایت ته امام ترمذي راوړی دی ان النبي صلی الله علیه وسلم نظر الى القمر رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیر سپوږمۍ ته وکتو فقال يا عائشة ويوي يا عائشة اي عائشة استعيذي بالله من شر هذا پناه وغواړه په الله سره د شر د دې نه د څه نه الشر د دې سپوږمۍ نه فإن هذا هو الغاسق إذا وقب یقینا دا هغه تیاره ده کله چې راوغوړي دا هغه تیاره ده کله چې دا راوغوړي یا راخورش او موږ چې کله سورة الفلق وایو قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب او کله چې تیاره راخورش نو غاسق تیارې ته م وایي سپوږمۍ ته م وایي ځکه چې دا سپوږمۍ کله د شپې کله نو دې وخت کې شرونه ډېري نو چې کله ته وینې ګوره لاندې درته څه لیکلي دي وایي چې کله م سپوږمۍ وینې نو دا دعا وایه اعوذ بالله من شر هذا الغاسق اذا وقب دې کې پناه نیول شو په الله پورې د شر د سپوږمۍ نه او د شر د شپې نه چې کله سپوږمۍ راښکارې شي که نه خو شپه شوه او شرونه اکثر په کم ټیم کې د
دا په شپه کې پیریان شیطانان دا هم خواره شي او دغه شان په انسانانو کې چې کوم خباستونه والا دي هغوی هم د شپې دا خباستونه کوي. خداو د شیخ صاحب قیمتي بیان چې تاسو واورېدلو چې کله سړی نوې میاشت ویني او نو هغې له به څنګه دعا کوي. شیخ صاحب ته ډېر قیمتي بیان وکړو. دغه شان اهم او ضروري بیانونو لپاره تاسو زموږ سره اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله.